زه د ګټ کور ډیر غټ خلاف یم، د ګټ کور زه خلاف یم. بې پردګي ډیره ده پکې، بې اتفاقي ډیره ده پکې. پلار جایداد 50 کاله خوړل، د 15 کاله خوړل دي، دا غي حساب راوړي کې نه راوړي. 15 کاله تا د پلار دنیا خوړلې ده، او سر اخلاص وای وای دا اوس کار خراب مالته وی شارع اخشنی بچي هغه رقم به تجربه پاتې سو ته بولار سي شناخ لري تعلق لري د سره بیا کاروبار شروع کې دا اخشنی څه چم وکي. السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. د غټ کور زیانونه څه دي؟ بې پردګي، بې اتفاقي، ناانصافي. مفتي صاحب پرې پوره رڼا اچولې ده، راځئ چې په شریکه سره یې وګورو. زه د ګټ کور ډیر غټ خلاف یم، د ګټ کور زه خلاف یم. بې پردګي ډیره ده پکې، بې اتفاقي ډیره ده پکې، جنګونه ډیر دي پکې. یو ورور چې دی هغه روپۍ لري، هغه کشر دی، هغه بل ورور مشر دی، هغه روپۍ نه لري، دا کشر اج نشي کولی. ولې نشي کولی؟ زما مشر ورور اج نه دی کولی. صحیح سلو دا یو ورور چې دی هغه د واده ترتیب برابرولای شي، هغه واده غواړي چې زه واده وکم، هر څه خدای را کړي دي، خو مشر ورور واده نه دی کړی، نو لهذا زه به واده نه کوم. دا کښنی خبره ده. نور چې دا بې پردګي دا شج دي، دا حال دی، دا د دې ورور خزرګنۍ ده، دا د دې ورور خزرګنۍ ده، یواره د دغه ورور خزرګنۍ راله الی نه نوځي پلانې رالی بیا د بل دا څه ژوند دی، دا څه دی. او بیا په کور کې یوه زنانه ده، یوه 3 ورځې به ټول کور دا جارو کوي. ازمر د سارا کور نه دي، 2 ایکړه باندې بیا به یوه چې دغه به ټوله ډوډۍ پخوي 3 ورځې، بله چې دغه بیا 3 ورځې سالم پخوي. هغه چې یوه زنانه 2 یو سل ډوډۍ پخوي، دغه به څالي، هغه زنانې به څالي، د هغې چې کښنی بچی دغه بیا څالي، د شیدو بیا څالي، د دې زنانې دا چې کمزورې ده ناجوړه د هغې بیا څالي. بس پښتون دویمه معنا به زه درته وکړم، سرټمبه، ډېر زورور سرټمبه، سر مه خلاصوه، ښه په جنګ به سر خلاصوئ. چې جنګونه مې نه سره کړي، تر ګریوانو مې نه سره نیولې، و ورور ته د مور خور نه وشکنځلې، درا ساتې والله که سره لرې کوي. او دا ورځ پر ته راشي بیا ډېر ښه سر خلاصېږي. یا نو مولوي صاحب هم والله کله کله ښې خبرې کوي، مولوي صاحب هر ورځ ښې خبرې درته کوي. او ځوانه ټول مولوي صاحب موږ بیش کوو، مور مې نه غواړي بیش. ما زما بیان ورته ولګوي چې ویې لګوئ، ول پروا نه لري، اوس نو بیش وکړئ، پروا نه لري، ښه خبره ده. ولې یاره ته په بیش، ته چې په مسافري کې ته بابا و ادې په پروژو نه ګرځې، بس جنګونه سره وکړي، بیا سره سیالان شي، بیا نو مطلب یو په بل پسې بد وایه. ما دونه ګټلې وه، کښنۍ مې لوی کوي، سکول لرم بې وایي، مدرسې لرم بې وایي، په غېږ کې مې ګرځوئ، ما به ګرده شپه زه ورته ناست وم، ما به دی قراروئ. نو ته زما د مخه پیدا سوی، خود به دې زه قرارولم، نو تا چیش کول؟ نو ته زما د مخه پیدا سوی وې، غټ وې، ځوان وې. بل ځل ته څه بې شو. یو ورور چې هغه 50 کاله عمر و، بل کښنی تقریبا 15 کاله و. دا مشر ورور مولوي صاحب دا خو نو څنګه زما او د دې حصه سره یې وکړی، ما دونه خوارۍ کښلې دي. ما ورته ویل مال خبرې به ډېرې سره اوږدوې نه، صحیح ده، خبرې به سره اوږدوې نه. تا د خپل پلار جایداد 50 کاله خوړل، د 15 کاله خوړلی دي، د هغه حساب راوړې که نه راوړې؟ 15 کاله تا د پلار دنیا خوړلې ده، او سر اخلاص وای وای دا اوس کار خراب مالته وی شارع اخشنی بچي هغه رقم به تجربه پاتې سو ته بولار سي شناخ لري تعلق لري د سره بیا کاروبار شروع کې دا اخشنی څه چم وکي. صحیح سلو خور م پکې پیژنه، مور م پکې پیژنه، مېرمه یو زنانه ماته میسج راوکي، ول مولوي صاحب په خدای دې می قسم، دنیا الله ډیر را کړې وزما او خاوین ته، خو خاوین می مرسلو په هفته کې زما زامن دي 500 روپۍ خرچه راکړي، خالی 500 روپۍ، ډیر مالدار کروڑپتیان دي. مال صحیح خبره ده. نو په بې شرمېدل لاس یا موږ اتفاق غواړو، موږ ته دا اتفاق ښه خوند راکوي، خدای دې د شیطانانو وساتي. څه شیطانان دي؟ په کور کې پرده وکړه، دا شیطانت رالی، ستا جلا کور دی، زما جلا کور دی. زه ورور د چا کره مېلمستیا کوم ته نه کوي، زه یو څوک مېلمه کوم ته نه کوي. اشه پلار وزوی ته نه وایي چې تا چې لپاره مېلمانه کړي دي، مشر ورور ته نه وایي تا چې لپاره مېلمانه کړي دي، نور ته وایي چې ورور ستا مېلمنو ګرد غوډۍ ختم کړلو، نور ته وایي ستا مېلمنو ګرد ډوډۍ ختمې کړلې. بیا چې جوړ سو جنګ جوړ سو، جنګ بیا څوک در خلاصوي؟ جنګ بیا غوریندارګانې خلاصوي، څوک قرآن راځغلی، څوک زمزم اوبه راځغلی، څوک د خدای روی نه سي، چا لمن ورته نیولې ده، ولې لمن نه سي، ولې خدای، ولې قرآن راځغلی. راسي مفتي سره کښېنو یاره، زما ورور یې و، په سترګو ړوند خو به نه یې، یا نابینا په کړ خو به هم نه یې، شل به هم نه یې، یا نه راسه ته د باندې وځه، زه به هم وځمه، راسه دا زما او ستا کاروبار دی، ته خپل کاروبار کوه، زه به خپل کوم، تا ته به هم الله ورپې درکوي، ما ته به هم راکوي. دا څه معنا ده؟ داسې جنګونه، داسې مندې او خوندې، مور یې ناسته یې، یو دا بل ته وایي ستا مور څه وڅکم، کوروالا یې ناست دی، هغه وایي ستا ښځه څه وڅکم. ما له د ورځې راځي دا
چې بیخي ډېر تباه شي بیا مال راشي. صحیح شو؟ زما خبرې واورئ، د رښتیا یې وکړئ، په خندا یې وکړئ. بابا وادې ته بابا وادې مشتي غلامان یو تی می سره جلا کوي ولار ست د باندې جنوزه ورته چې تا څنګه سره جوړه کړه زه خوشاله یم. مینه سره مشوره مکوه، کور ولا سره مشوره مکوه. بس ته بابا ادي مشر وروره ته زموږ مشر وروره د پلار پر ځای مهربانه چې تا څنګه سره جوړه کړه پروا نه لې ته څه شي زیات واخله. تا ډیر مهنت کړی منډه ترنډه کړی. صحیح سولو بيشونه سره وکي. بيشونه فرض دي، صحیح ده فرض دي. او چې په کوم ورځ دی کوئی په هغه ورځ تاسو تل به فرض دي زبې نه لازم ته درواچو. الله رسول پښتنه جن وکړه ډوډۍ یو ځای خوري که جلا جلا والجلا جلا والجلا جلا مخري یو ځای خوري. اوس و مولوی صاحب وارد خبره وکوي دغه وکي یا ادا درته وایم ته څلور دي بچان دي کور والا ده ادي د بابا ده یو ځای خوري. صحیح سو دا نه درته وایم تی اته ورونه اس ګرد سره یو ځای شي نو چې اته ورونه بیا کاګان تم ژغور کو تراس پر دسترخوان سره شي. صحیح سلو دسترخوان په ګرد کور کې ګرد بچان ادي د بابا دي بچان دي کته یو ځای ډوډۍ سره خوري. په دې کې الله برکت یې شي دی. په دې کې یو سړی ګوره دیک بخیه چې دیک پوخ کوي په هغه کې په هغه دي کې د سر درې کسان نورم ځای چې هر څو لږه پکړې درې کسان نور سر ځای نو چې د لسو کسان د پوخ کې بیا څو کسان د سر ځای سپینزورو مشرانو سپینسورو ادیګانو پروا نه لري زامنو ته بیش ورکي په خندای ورکي په خوشحالي ورکي کم زوی پرتا ډیر ګران دي د هغه سره سا بیا پر دازوی باندې شیک شیر چې زوی ازما دوا پرتا ده ابل تو اسما کالی پرتا دي ابل تو ازما د میلمنو خرچه پرتا ده. قسم په خدای د ژوند په خوان پوسي چې نه پېږي نو م پېږي ګرځي ګرځي سرګردانه ګرځي. بیا په باچا آغا صاحب الله دې وبخښي الله دې احسان سره وکي وفات شو. مولوی آغا صاحب محترم الله دې احسان الله دې جنت عدن ور نصیب کې بیا نو پاغو نه سره یو کولای ولکه سره یو کې موږ ورسو د دې سره جنگونه موږ سره ناز دیو موږ ته موږ روغه فیصله راوکه دې دوه سره جنت چې خپل دې ولکه دا دې چچکی یو ابل ته وستا شته ما کوي نو زید چې پر راغشته بيخي ما زمرتي مشران شخلك ترسيد ما بدايش تپښتنو نمونه در شولي وای. الله رسول فرمای یو ځای ډوډۍ په کور کې یو ځای چار څو یې پروا نه لري. او بیا کچیر بابا وادي ژوند دي ټیک تر حد پر لا بیش ډیر ضرورت نسته. کچیر جنگونو په هغه ورځ ضرورت یو چې کله بابا وادي نه په هغه ورځ به سره وک سره وی کې کني بیا بس کور والا به شوند کوي د کور والا ورور برغلی په کور کې بس تا به شتر کوي او در دې بیا څونه غټ در دې بیا غټ به غیرتیا ګرستم. كلوا جميعا ولا تتفرقوا. الله رسول فرمای یو ځای خوراک سره کوئی جلا جلا مسره کوئی فان البرکه مع الجماعه. په ډیرې کې الله رب العزت ډیر برکت چي دی هغه شي ډیرې ما درو شوی کدرېس ک څلورېس ک پنځایس ک شپږیس هغه نه در شایم چې پنځه ورونه دي داغه بیا خپل زامن دي داغه بیا خپل زامن دي یو نیم سره لازم ډیر چې من ولا خصمه صحابه بدی خو نه بدو لازم پښتانه ګرد در شایم تقریبا غټ کورونه دي 200 وطن په کور کې وسی ورور ک پیاز ورې ته ودرل هغه د ختم ک پټاټو ته ودرل هغه د ختم ک یو غوا غشت ودرل هغه د ختم ک من جاری ته ودرل پاپړ ګرد ختم کی څه ساده چش دی یار لا ما مشر وای ډیر زلل ډیر ستړی ولا ک یادا ورندار خوشاله دی یادا خوشاله ولا ک می هغه وراره خوشاله دی یادا وراره خوشاله دی یو الک دی ورور ډیر ماهر دی هغه ضرور پرایویټ سکول څخه سبق وایم زما سبق زده کیږي ابل په سرکاري سکول کې دی ابل ورته ورور زما زوی دی په سرکاري کې چولتاول په خپل هغه زما زوی ډیر ماهر دی هوښیار دی تعلیم شوق لري یا ورور یا بدواړه یو ځای یا بدواړه یو ځای دی بیا دي چې شین جوړ کړل الله می پوک کله پوي خوان می ولا کسته ولې تی په خپل د الله سره په نه غوښته تی په خپل ول بس په دغه حال خوشاله زه دلته مسجد ته بل دازې نړۍ دی نو زرا مال او وای ستر استړیاست څونه ستومانه است خدای پاک مو وساکه دی غریبان په دالمر کې ولاړ ول مولوی صاحب چې موږ نه دا کارونه به څوک درکې چې موږ نه دا دیوالونه به څوک د نړۍ عامه ځ ټیک د زیستی دی خوشاله دا خدای لکه سړی پر خچر باندې بار اخست یا بل شی نه کوي خچر میاد پر خچر یا بار اخست هغه خچر څونه بستړی هغه کزنه وي نستا بار بچا وړل ازه ته خوشاله به ټیک د سید خوشاله وس دې ته مال خوشاله وس ما خو زړه باندې وسوسل چې ته خوشاله په د خپل ګرمي او په د خپل مهنت عیب نه دی خو صرف دا خبره درته کوم چې ته خوشاله یې خوشاله نو پښتنو ته چې ته خوشاله یې په د تبعی زوم در سره خوشاله او زه دغه څه نه کوم زه دغه ګر سره نه کوم. د الله رسول فرمای ان احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايدي. هغه ډوډۍ الله ته ډیر خوند ورکوي هغه دسترخوان چې لاسونه ډیر کوي چنیان بچان مور بابا اده صحیح سلو ازمړه خو خاط دسترخوان یا ور کړی بس ورور پر اچټ دسترخوان ور کې بس دا غټ ډوډۍ پر ورځي په اخر کې الته ورندارګانی بیا د بي ډیر ما په غواړم هغه ناس دي ملمنه راغله د تلکوان دي
دا چا نور خبرې بیا زه درته وکړم ان شاء الله العزیز بیا کېدلی دي بیا بل ملا راولم مسجد صحیح شو الله رسول فرمایي هغه ډوډۍ هغه دسترخوان شخوان کې الله ته شخوان در کوي چې کوم دسترخوان باندې شي لاسونه ډېر یعنی مطلب رش ډېر باندې یو سړی علیده نه چې دا بدنیتیا دا خوند نه کوي او په هغو کې